وګورئ شابس اوس راځو موږ فارمولې ته راځو. څه ته راځو؟ فارمولې ته. What is formula and function صحیح ده؟ اور داسې وایي چې what is difference between څه شی دی؟ formula and function صحیح ده؟ دا فارمولا او فنکشن ترمنځ څه فرق دی؟ فارمول ګورئ فارمول دې ته وایي چې تاسو یو څو فنکشن سره کمباین کړئ، یو ځای کړئ. لکه تاسو وایي چې مساوي سم اف بیا کاوس څه شی ورکوي؟ اینډ کاوس. صحیح ده؟ او سٹارټ کوو. صحیح ده؟ نو داسې وایي چې the combination of functions is called formula. دا څه شی جوړیږي؟ یو فارمولا جوړیږي. او خپله فنکشن څه شی دی؟ دا یو ګورئ دا سم اف اینډ اور ان دا څه شی دی؟ that's called څه شی دی؟ فنکشن. دا څه شی دی؟ فنکشن دی. اوس ولس فنکشن او فارمول ترمنځ یو څو فنکشن چې سره کمباین سي دغه څه شی جوړیږي؟ لکه تاسو خپل اپلای کوئ. او فنکشن کوم دی؟ فنکشن دا دی. ګورئ چې تاسو ایکسل ته راسئ دلته او په ایکسل کې فارمولا ته راسئ، ګوره دا ستاسو فنکشن دی. دا ټول دا یو فنکشن دی. لاور ان لیفت او ټیکس فایند صحیح ده؟ ایگزیکٹ ډالر دا څه شی دی؟ کوډ کلیر او کریکټر دا څه شی دی ستاسو؟ دا فنکشن دی. اوس ولاس باندې او بیا فنکشن تاسو څو قسم اپلای کولی شئ. فنکشن په څو قسم په ایکسل فنکشن اپلای کیږي؟ وګورئ شابس we have two kinds of functions in Excel. څو قسمه دي؟ دوه قسمه دي. نو په دا دوه قسمه کې کم دي؟ دوه قسمه فنکشن کم دي؟ نمبر 1 دی زموږ سره څه شی دی؟ انټرنل فنکشن او بی زموږ سره څه شی دی؟ ایکسټرنل فنکشن. صحیح ده؟ او د دې بیا د اپلای کېدو څو طریقې دي؟ نمن نشي تا ایکسل نه وای. اوس ولاس باندې نو د دې د اپلای کولو څو طریقې دي؟ دوه طریقې دي. نو څنګه وای؟ we can apply a function by two method. په څو طریقو باندې؟ په دوه طریقو باندې اپلای کیږي. څو طریقو باندې؟ دوه طریقو سره اپلای کیږي.
هغه اول د زموږ سره څه شی دی ډایرکټ فنکشن دی او بل انډایرکټ فنکشن آفرین نو څه سپوږمۍ چې اپلای کې بیا هم سر خلاصېږي اکسل ته به راسئ شاباس به وایي اکسل ته به راسئ او بیا په اکسل کې څه شی کوي دلته مې یو څو فنکشنه ولیکل صحیح ده دا مې ولیکئ او دا مې ولیکئ صحیح ده اوس دا موږ ډایرکټ فنکشن اپلای کوو لکه ګورئ زه راځم دلته لیکم چې مساوي 12 جمع 12 دا څه شی شو د ډایرکټ فنکشن وایي انډایرکټ کوم ته وایي لکه زه راځم دلته لیکم چې مساوي SUM او دا ورته ورمې کړه تا اوس ګورئ په دې کې داسې یو سورس نشته چې زه تغیر ځکه دا ما ډایرکټ اپلای کړی دی چې زه تغیر راولم په هغه ټوټل کې تغیر راسي او په دې کې که زه تغیر راولم په ټوټل کې اتوماتیک نه راسي ځکه دا انډایرکټ ما اپلای کړی په خلاص باندې ډایرکټ چې دغه مستقیما یو فارمول په ځای کې اپلای کړي دې ته کوم فارمول وایي دې ته ډایرکټ فارمول وایي او انډایرکټ کوم ته وایي چې هغه ته یو سورس په خلاص باندې په ډایرکټ انډایرکټ په خلاص ابل انټرنل فنکشن کوم دی ایکسټرنل فنکشن کوم دی انټرنل فنکشن خدا دی لکه وز دا ستاسو سره فارموله تر راسي دا ټول فنکشنونه دي څه شي دي دا د انټرنل فنکشن وایي او ایکسټرنل کوم دی چې تاسو خپل د ځان په کې راچوي نه څه سبب پرې چې تاسو د ځان هغه درته عملي کوم نو تاسو فایل مینو ته راسئ آپشن ته به راسئ customize the ribbon and then show the developer tab and then okay صحیح ده دغه نه بعد developer tab ته راسئ دلته به راسئ څه شته visual basic ته به راسئ او په visual basic بل د څه ته راسئ ماډیول ته به راسئ او دلته ورته ولیکئ چې function احمد قوس A, B صحیح ده دلته کل ورکه شه function احمد قوس A, B صحیح ده او دلته ورته ورکړئ چې احمد صحیح ده احمد equal to A جمع B بس دا ورته ورکړئ دا به سیف کې او دا به چیش کې دلته به راسئ په ایډنس کې به دا سیف کې ایډنس and then okay او دا به کلوز کې اوس به دلته راسئ ورته ولیکئ چې ګوره ټیسټ کوو ښه دلته مساوي احمد راغی قوس 12 څو به راځي نو دا څه شي فنکشن دا ایکسټرنل فنکشن چې تاسو جوړ ها ار څه چې وغواړئ هغه څه کولی بس یو دانه مې دا د مازې مې تاسو ته هغه ډفرنس وښو هغه کې بیا زیات کار دی بیا زه تاسو ته کوم په آخري کې صحیح ده پوه سولاس باندې ها اوس ګورئ نن موږ راځو په دې کې په اکسل کې ضرب جمع تقسیم او منفي دا وایو نه څه سپوږ ګورئ زه راځم دلته مې څو عددونه ولیکل مثلا دلته مې ولیکل چې څو مې ولیکل کلوز دلته مې سل ولیکل صحیح ده منفي تاسو څنګه کوئ ضرب څنګه کوئ جمع تاسو څنګه کوئ دلته به مساوي
دا عدد به ورته ورکړي او بیا به څه کوي دلته به بل عدد هم ولیکي د دې لپاره چې تاسو صحیح پوه شئ دلته به هم یو سل عدد ورته ولیکئ صحیح ده نو دلته به تاسو ودرېږئ مساوي دا عدد جمع به وواست په نومیریک پیډ کې نه دی جمع بټن دا جمع دا به وواست او دا عدد به ورته سلیکټ کړي انټر به کوي څو کېږي وایي 200 کېږي اوس دا 200 چې زه سل منفي کوم نه دلته به ولیکئ چې مساوي دا 200 منفي که څو ځینې سل ځینې منفي که وایي څو پاتې کېږي سل پاتې کېږي تاسو خپل د ځان هم راچولی سئ زه ورته وایم چې مساوي دا 200 منفي که څو ځینې منفي که خپل د خوښې ورته ورکړه زه هم 12 ځینې منفي که انټر که اوس ولاس باندې دا په جمع په منفي باندې پوس ولاس بل ګورئ ځکه دا تاسو مکتب کې هم ډېر ویلي بل مساوي غواړو چې ضرب وکړو سل ضرب ده سل مساوي کېږي په لس ضرب سل پوس ولاس باندې او بیا غواړم چې څه شی وکړم تقسیم وکړو صحیح ده نو څنګه به وکړي دلته به مساوي او دا به څه شی راواخلي د عدد تقسیم که په څو باندې په درو باندې انټر به کې یا مثلا په دوو باندې چې تاسو ته صحیح رزلټ راوځي نو 50 رسېږي هغه بیا وراره وایي نور ټول درته وایم خو دا مې مازې تاسو اوس دا ضرب تقسیم منفي تاسو ته وښودل